السلام علیکم قدرمنو لیدونکو، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. په آزاد میډیا یوټیوب چینل کې له یو نوي خبر سره درته ښه راغلاست. او هیله ده چې ویډیو تر اخره وګورئ او زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. له احمد مسعود سره اختلاف د طالبانو ضد مقاومت مهمه غونډه لغوه شوه. راپورونه وایي چې د اتریش په پلازمینه وینا کې د طالبانو پر ضد د افغان سیاستوالو یوه مهمه غونډه له دې کبله لغوه شوې چې ځینو ګډونوالو یې د احمد مسعود له مشرۍ سره مخالفت درلود. د رسېدلو معلوماتو پر بنسټ ټاکل شوې وه د مای میاشتې له 19 تر 21 د اتریش په پلازمینه وینا کې د محمد یونس قانوني په مشرۍ د طالبانو مخالفو سیاستوالو یوه لویه ناسته وشي، خو معلومات ښایي د دې ناستې د جوړېدو تصمیم هغه مهال لغوه شو چې محمد یونس قانوني او څو تنو نورو د جبهې د مشر په توګه د احمد مسعود له منلو سره مخالفت وکړ. د دغو معلوماتو پر بنسټ استاد سیاف، کریم خلیلي، محمد محقق، احمد ضیاء مسعود، صلاح الدین ربانی، عطا محمد نور، رحمت الله نبیل، تعدین خان، فضل احمد معنوي، احمد ولی مسعود او احمد مسعود هغه کسان وو چې په دې ناسته کې چې د محمد یونس قانوني په ابتکار جوړېده د ګډون بلنه منلې وه. په وینا کې د دې ناستې د جوړولو زمینه په اتریش کې د افغانستان سفیر منیژي باختري او د یونس قانوني ورور چې د سفیر مرستیال دی برابره کړې وه. د دې غونډې او لغوه کېدو د راپورونو په اړه یې یادو کسانو په رسمي ډول څه نه دي ویلي. د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د پخواني قوماندان احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود لومړنی کس و چې په خپله مشرۍ د طالبانو خلاف د مقاومت د ملي جبهې په نوم وسلوالو ډله په پنجشیر ولایت کې اعلان کړه. دې ډلې پنجشیر ته د طالبانو د ننوتلو د مخنیوي لپاره جګړه کوله، خو له دواړو لوریو څخه تر درنو تلفاتو وروسته طالبان د پنجشیر په نیولو بریالي شول. قدرمنو لیدونکو، تاسو د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ نظریات مو له موږ سره په کمنټ کې شریک کړئ، ویډیو لایک او چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت هر چېرته چې یاستئ، ښاد، اباد او بریالي اوسئ.